په داسې حال کې چې د وروستیو کلونو وچکالۍ د هیواد پر کرنیز سکتور سخت اغیز کړی و، سږکال په لغمان ولایت کې د موسمي بارانونو او د اوبو زیرمو زیاتېدو له امله د شولو کرکیله پراخه شوې. د لغمان کرنې ریاست مسؤلین وایي سږکال د یاد ولایت پر 11,000 هکتاره ځمکه شولې کرل شوي چې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښایي. دوی زیاتوي د حاصلاتو ښه والي لپاره یې بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او وړینې کرنیزې سلا مشورې هم ورکړي تر څو یې حاصلات زیات او با کیفیته وي. سږکال په لغمان ولایت کې په 11,000 هکتاره ځمکه باندې د شولو کار شوی ده چې د تیر کال په پرتله 3% زیاتوالی راغلی پکې. د حاصلاتو د کار د زیاتوالي او عمده علتونه په دغه ولایت کې سږکال موسمي بارانونه زیات شوي وو او په سیندونو کې اوبه زیاتې وي او د دې ترڅنګ مو زیات کرنیز تخمونه بزګرانو ته توزیع کړي وو او تخنیکي سلا مشورې مو ورکړې وې. بلخوا بزګران هم وایي سږکال د بارانونو او اوبو زیاتوالي له امله یې د تیر کال په پرتله پر ډېره ځمکه شولې کرلي او هیله لري چې سږنی حاصل به یې هم د پام وړ ښه وي. د سږکال نسبت پروسه کال نه د نور کلونه ښه دی. سږکال بارانونه هم شوي دي او شولې هم ښه دي، طاقت کې دي. خو بل کلونو کې مثلا پنبه او جوار هم کرلی هغه هم نه کېدی د اوبو د لاسه. خو سږکال ښه دی، بارانونه شوي دي، انشاءالله اوبه پرېمانې دي او شولې هم دغه د کرلي ښه پرېمانه دغه د هر څه برابر دي. خوشحاله یو ورته نو چې اوبه پرېمانې شولې وشي زمونږ خپل د وطن پیداوار دی که نه، موږ هم ورته خوشحاله یو. سږکال مهرباني د الله ده، بارانونه دي، اوبه دي او فصلونه هم ګوره تازه دي. دا منطقه کې شولې دي، دا شپږو جریبه مځکه ده دلته موږ د شولې کرلې دي او شکر دی اوبه شته دي ښې. د کرنې د برخې پوهان بیا وایي که د وریجو اوسنی مناسب بازار همداسې دوام وکړي نو د بزګرانو عاید به ورسره لوړ شي او نور کروندګر به هم وهڅول شي چې په راتلونکي کلونو کې د شولو کرکیله نوره هم پراخه کړي. ذاکر الله همت، حریت راډیو، لغمان.